औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माना उमूमन दा वख्तन केगी प قومي او بین الاقوامي میډیا باندې په نجی نشستونو کې چې پخوانۍ موسیقي او اوسنۍ موسیقي کې څه فرق دی. اسې اصطلاحاً خو ډېر یو ورکوټه غونته کې سوال دی، خو د دې په پس منظر کې بیا ډېر زیات عوامل شامل دي، اړخونه ډېر زیات دي. گزاره به کوئ زما ته آواز دی، کوم ملګري چې خواهشمند دي لږ مخکې دې راشي. اړخونه د دې ډېر زیات دي. د دې یو ورکوټې غونته کې سوال پوښتنې چېرې پخوانۍ موسیقي او اوسنۍ موسیقي څنګه چې محترم حاجي اسلم خان صاحب یا نورو قدرمندو ملګرو په دې حواله باندې خپل نظر شریک کړ. د فلم په حواله باندې زه به هم د دغه فلم د اړخ په درې حصو باندې مختصراً تقسیم کوم. یو به د سن 1941 بقول د حاجي اسلم خان صاحب لیلا مجنون، دویم دور بیا د سن 1970 یوسف خان شیربانو، دریم لا پاتې دی. که د سن 1941 د لومبي فلم د لیلا مجنون په حواله باندې د موسیقۍ خبره شي، نو په هغه میوزک کې د هغه فلم د په موسیقۍ کې گو کې استاد محترم اندلیپ او رفیق غزنوی بذات خود رفیق شنواری صاحب، امیر حمزه شنواری، د دې خپلو کې سره یو احاطه د موسیقۍ وه. خو د فلم د پاره چې کوم موسیقي وه هغې کې د پښتو هېڅ قسم ته څه کلر نه و. د 15 کسانو هغه احساسات او جذبات هغه محنت پکې شامل و، نه غږانه به رچاو شوه، غږانې به یو خوند را پیدا کړ. دا خو درته هغه چی ده چې د خبرې کوم ما ته اوس هم حکم وشو د ارباب اعلی د طرف نه چې د اختصار نه په کار اخلي. نه د هغه اختصار د مختصر کوم چې په هغه پخوانۍ موسیقۍ چې موږ ورته وایو په هغې کې چې هغه کم کیفیت و، په هغې کې چې کومه کشش و، هغه پرکیفه چې و، نو د هغې په وجوهاتو کې یو غټه وجه دا وه چې په هغې کې به د 15 کسانو احساسات جذبات به پکې شامل و. بیا به د هغې نه بعد هغه سندره جوړه شوه. دا خو مونږ د هغه دور هغه چی ده چې د خبرې وکړې چې د لیلا مجنونو بیا یوسف خان شیربانو او د هغې نه بعد بیا د خبر نواله او د تر دغه دوره پورې دا ما وړه غونته کې ده د هغې چې کوم هغه احاطه وه هغه ما وکړه. د هغې نه بعد کې چې بیا څنګه دور را روان دی، څنګه چې دور را روان دی، اوس د فلم موسیقي صرف یو کس ته راغلی، یو کس له، او هغه هم داسې کس ته راغله چې بس یوازې ناست دی، هغه په هغې کې د وایلنو فلشونو مچوي، په هغې کې ګیټار هم مکس کوي، په هغې کې پیانو هم مکس کوي، په هغې کې هر یو شی. المختصر دا چې ترقي خو شوه، موسیقۍ نه، موسیقي خو ډېره زمونږ نه لرې پاتې شوه، زوال پرې راغلی دی. ټیکنالوژي ترقي وکړه، ټیکنالوژي ترقي وکړه. تاسو که چېرې وګورئ د دې سن 1970 نه ډومبی چې کوم د فلمونو دور و، که هغه د هندوستان د فلمونو دور و که د پاکستان، نو په هغې کې انسټرومنټس دومره نه و، آله موسیقي پکې دومره نه وه، دغه مینوال سازونه به و، دغه وایلنې به وې، زیات نه زیات به اکارډین و،
پیانو بوا، سرود بو وغیرہ وغیرہ. خود سن 1970 نه بعد چې کله کیبورډ ایجاد شو دا چې موږ ورته اصطلاحاً د بجلی باجه وایو، دې سره د فلم غانې خو ډېرې ډکې شوې. یو غانه چې اورئ تاسو دا پخوانۍ واورئ، شمشاد بیګم دي د دوره غانې واورئ، هغه د سیګل دي د دور غانې واورئ، غانې ښې وي خو په نسبت د دې نه تشې تشې لګي. خو چې کله دا پرې راغله کیبورډ پرې راغلو نو د فلم غانې بالکل ډکه کړه، سکرین به پرې بالکل ډک ښکارېده. خو هلته کې نقصان یې دا وشو چې د غانې د کمپوزیشن خپل چې کوم روح و هغه ډیمیج شو، د هغې خپل چې کوم ټیسټ و، خپله چې کومه ذایقه وه هغه ورو ورو کمېده حتی چې کله کمپیوټر راغلو او د نورو څیزونو سره سره د موسیقۍ سافټویر هم په وجود کې راغلو او استعمال یې شروع شو او جنوبي ایشیا ته راغلو، نو هغې هغه تېر شوی کس هم بالکل بیخي ختم کړو. اوس یو کس دی هغه د پوره فلم د 10 د 15 د 20 یا د زیاتو کسانو هغه کس کار هغه یو کس کوي، نو چېرته د یو کس هغه احساسات او جذبات او چېرته د 20 کسانو احساسات او جذبات. زه خپله هارمونیم پلی کوم، زه چې کله هارمونیم پلی کوم نو یو خو زه راګ هم ورسره غږوم، د هغې هغه بټن هم غږوم، په هغې کې زه د تال د ماترې لحاظ هم ساتم، د کمپوزیشن خیال هم ساتم، د سرونو د ترتیب هم خیال ساتم. خو دې ټولو څیزونو سره چې کوم د ټولو نه اهم مهمه شی دی هغه زما خپل احساسات دي. هغې کې به زما پته لګي چې دا اے آر انور هارمونیم غږوي، دا هارمونیم راتت حسین غږوي، دا هارمونیم دلبراج دا د دلبراج هارمونیم ده، یا وغیره 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 څه چې دي که نه. دا ټول څیزونه دا هغه احاطه ده چې د کمې په وجه باندې نن زمونږ د پښتو فلم انډسټري په زوال کې ده. نه کم دی کې چې نور عوامل دي، چونکې زما سبجیکټ موسیقي ده، زه په هغه حواله باندې په هغه تناظر کې خبره کوم چې د فلم موسیقي یو خو موږ سره پلی بلیک سینګر نشته. موږ سره غټه ستونزه دا هم ده چې موږ سره که موږ چېرې دغه دور ته وګورو نو هدایت الله په میل سینګرانو کې محترم شهنشاه ترنم خیال محمد او دریم ورپسې بیا چیده ګلرس تبسم راغلو. خو د هغې نه علاوه خو موږ سره پلی بیک سینګر خو نه و که نه. که ټکر صاحب یو ګانه نیمه کړې نه خو پلی بیک سینګر نه دی. که استاد محترم شاوري صاحب لاهور فلم انډسټرۍ ته تللی دی خو لیکن هغه پلی بیک سینګر نه دی که نه. اوسني دور کې خو موږ سره بالکل بیخي فقدان دی. موږ سره صرف یو کس راغلو په دې کشرانو کې او د پلی بیک سینګر چې کوم ریکوایرمنټ دی، د غزل ځان ته جدا یو احاطه ده، د خیال د ټومریا ځان ته جدا یو احاطه ده، د غزل او د گیت ځان ته جدا، خو د پلی بیک سینګنګ ځان ته جدا څه ریکوایرمنټس دي. لکه احمد رشدي تاسو ټول پیژنئ د اردو فلمونو چې کوم احمد رشدي د پلی بیک سینګ دپاره بالکل هغه اخري ټپه وه، یعنی تر دې پورې چې د هند کشور کمار هم د هغه تقلید کولو. د هغه په انټرویوز کې دا خبرې شامل دي. باقي د هغې نه علاوه اردو خو زموږ بیا هم ښه وه، اخلاقي احمد موږ سره مسعود رانه او داسې نور خلک. خو د پښتو فلم انډسټرۍ کې علاوه دا 3 کسان چې کوم ما یاد کړل، د شهنشاه ترنم خیال محمد صاحب، هدایت الله صاحب او ګلرس تبسم. د دې نه علاوه که څوک راغلي نه راغلي دي او تللی دي، خو دا 3 کسان چې دي نه دي بیا لږ شانتې کار کړی دی، خپله کارګردګي خورې ده. اوسنی دور چې دی په اوسني دور کې اول خو موږ سره پلی بیک سینګر موږ سره شته نه، او که چېرې وي را پیدا شي شته پښتو باندې، خو لیکن په هغه طریقه باندې د هغې استعمال ونه شو. بیا موږ سره مینوال دور نشته. یو کس د هغه په کمپیوټر باندې پوره ریکارډینګ وکړو، ډمي واغسته ریکارډینګ وکړو، بیا راغی هغه یو لین وایي، یو ټکي وایي، یو ټکي وایي. دا داسې نه وي. سندره خو هغه سندره چې ته په یو فلو کې وې، لکه څنګه چې مینوال ریکارډینګ زمونږ و د ریډیو د ټلویزیون بیا د فلم خاص طور باندې. نو د پښتو فلم انډسټرۍ کې خو ټریک سیسټم ډېر وروسته راغلو، حالانکې لاهور کې ټریک سیسټم و. د اردو د پنجابي د فلمونو ګانې به په ټریک سیسټم باندې غږېدې. میدو شمبرال هغې به ټریک جوړ کړو، سنګر به راغی
نورجان براله، میناز بیگم براله، ناهید اختر براله، ای براله یې خپله ګان وکړه، بس خبره به ختم شوه. زمونږ خو یو خو زمونږ سندرغاړي خیال محمد محترم هغه لیکه پړنه دی، هغه ته بیا په وخت کې ټکې وي، هغه به هغه ټکې اورېدو او بیا به یې د هغې ادایګي کوله. امان صاحب دغه شانتې ده که نه جي؟ دغه شانتې ده که نه جي خیال محمد صاحب که نه؟ تاسو ټول ته ښکاره ده؟ ها دغه شانتې وږمه بیبي یو څه دانه نیمه پکې وي چې هغې به سلک ډېر داسې څه تعلیم کړی چې د خپله شاعري به یې پړولی شوه. بیا زمونږ د پښتو فلمونو په میوزیک کې انقلاب د سن 1980 نه بعد راغلو چې کوم د فلم خپل کم فارمیټ دی، د فلم ځان ته جدا فارمیټ دی، د فلم د میوزیک فارمیټ زمونږ د جنوبي ایشیا نه دی، دا زمونږ نه دی، دا د مغرب دی. مونږ دلته کې اپنا وکړو، زمونږ مجبوري وه، انګریز مونږ باندې پراغې مونږ سره سازش وکړو، مونږ باندې وایلن راویسته، مونږ ته پیانو راکړه، مونږ ته اکارډین راکړه. دغه بیا د هغې نه بعد کې دغه بیا ځان جدا یو اړخ دی په دې باندې بیا جدا چېرته بل ټایم انشاءالله تعالی چې خبرې کوو. خو بهر کیف د سن 1980 نه چې کله ایس ټي سني د پښتو فلمونو کې انټري وکړه نو لومبی فلم دغه سپین سترګې و. د سپین سترګې نه د پښتو د فلمونو د میوزیک د جدت هغه آغاز شو او د هغې جدت بنیادي وجه چې کومه هغه استاد محترم طبله نواز ولیداد استاد جی لالا چې کله راغله نو هغه د پښتو موسیقي بالکل سنټرلایز کړه، پوره دنیا سره بالکل یو شانتې کړه. هغه چې کم کټ کټاپ و، کم د ویریشن کم چینج کول و، نو هغه چې بیا هغه چې کومې مجرې کومې غږورې دي په هغه دور کې تاسو ته پته چې کم فلمونو کې هغه مجرې غږورې دي چې دومره خطرناکې مجرې غږورې چې تافو غونته کې تافو استاد غونته کې سړي ورته منلې چې واقعي چې ولیداد ته ولیداد یې. اوسنی چې کم دور دی بس خپله خبر راغونډوم، خبرې ما سره ډېرې دي او په هره نقطه باندې زړه مې غواړي چې زه خبرې وکړم. خو بهرحال بطور حاضرې ستونی مې بالکل مزېدار نه دی، خپلې خبرې م راته مزه نه راکوي، خو حاضري ده او یو فرض یې ګڼم چې دا د کوم مقصد دپاره ادارې په ما باندې اعتماد کړی ده. په خپله هم د دې ادارې یو ورکوټ غونته کې یو خادم یم، خو چې ما باندې اعتماد کړی دی زه د دې مضمون دپاره ټاکلی یم چې زه به د پښتو په فلمي موسیقۍ باندې او مجموعي موسیقۍ باندې به خبرې کوم. په هغه واله باندې چې کومې چې د خبرې وي هغه ما ستاسو وړاندې کړې. اوس اخري لاین زما دا دی چې اوس هم تاسو سره وخت شته څومره چې زما د پښتو فلم انډسټرۍ سره یا پښتو سره ریلیټډ چې کوم کسان دي هغوی ته اوس هم زما دا درخواست دی چې اوس هم تاسو سره وخت شته، څه تل راغلی نه دي. تاسو فلمونه جوړوئ، هغه هسټوري کریکټرز ستاسو خپل کار دی، خو د میوزیک دپاره تاسو باقاعده هم اکه فارمیټ استعمال کوئ چې کوم د سن 1970 او د 80 او بیا ایټلیسټ ته 1990 پورې چې کوم فارمیټ چلېدلی کښېنئ راشئ موسیقار سره کښېنئ، هغه سره تاسو مشاورت وکړئ چې دا سچویشن دی، دا شاعري ده او دغه ګلوکار یا دا ګلوکاره ده، دې ته کمپوز جوړ کړه، هلته نه سر مه کټ کوه، دلته نه لاس مه کټ کوه، دلته نه خپه مه کټ کوه، نوې څه جوړ کړه. هلې بس تاسو خپل ځان ته هغه تېرې شوی چې کوم مقام دی اصلولو خی نه شئ، ځکه د هغې دپاره جذبه پکار ده. بقول زمونږ د ټولو مشترکه بابا حیات بابا چې د دې لپاره اوزګار سړی پکار دی، اوزګار نن سبا دومره څوک شته نه چې دې څیزونه له وخت ورکړي، خو باید که چېرې بزنس کول غواړئ، ورسره معاشرې ته یو ښه پیغام ورکول غواړئ، ورسره د معاشرې د اصلاح دپاره څه کار کول غواړئ، پیسې ګټل غواړئ، نو تاسو دغه مهرباني وکړئ چې تاسو موسیقار سره کښېنئ، هغه په دې باندې مجبوره کوئ چې ما ته نیو طرز پکار دی، ما ته نیو کمپوزیشن پکار دی. ستاسو ډېره مهرباني، ستاسو یو جهان مننه. تھینک یو، مهرباني.